یو ماشوم په منډه منډه راغی، خپلې سپین سرې مور ته یې داسې وویې: مورې، سبا ته خو اختر دی که نه؟ ټولو همزولو مې جامې وکړلې. روان و پلار سره خیاط دوکان ته، خپلې جامې یې ترې راواخیستلې. بېرته خوشحاله خپل کاله ته راغله. خو مورې، ما ته م یو همزولي وویل: راځه د پلار سره مې ځو بازار ته، ما ته خیاط نه به جامې راواخلي، ته به یې هم وګورې چې څرنګه دي. مورې، زه لاړم د ملګري سره، جامې خیاط نه یې راواخیستلې. چې را روان شولو د کور په طرف، لاره کې خپل پلارجان ته داسې وویې: سبا به ما ته څو روپۍ راکوې؟ پلارې خندا کې مخ راواړولو، ویې ویل: بچیه، چې څو ستا خوښوي. خو مورې، ما لکه ګونګي په شان ته د دوی تر شا خپل قدمونه وهل. ما ته یو فکر راغی، سوچ مې وکړ چې آیا زه به ګنې پلار نه لرم، زه دې دنیا ته یم بې پلار راغلی. سبا به ټول ځي د میلې دپاره، په خوشحالۍ به خپل اختر تېروي، ټول به خوشحاله وي، میلې به کوي. خو زه به دا پیوند جامې اغوندم، ګریوان شکېدلی به خپیب له وځم، د بټیوان خوا کې به غلی ناست یم، د پلۍ تړق ته به په تمه یمه. مورجانې، زه لکه چې پلار نه لرم، زه دې دنیا ته یم بې پلار راغلی. شابه ځواب یې راته راکه که نه؟ زما دادا زما نه چېرته تللی؟ مورجانې، موږ به ورته نه یادېږو. د دې کمکي ماشوم د دې خبرو مور سره هېڅ په خوله ځواب یې نه و. زر یې خپل مخ ته خپل څادر ونیوه، له سترګو یې اوښکې را روانې شولې، خو خپل بچي ته یې ځواب ورنه کړ. بچي بیا ورته راغبرګه کړله، په داسې حال یې ورته وویل چې اوښکو یې له سترګو رخصتي اخیسته. په ژړغوني غږ اواز یې وکړ: زه به دادا چاته ونه وایم. مورجانې، ولې راته غلې ناستی؟ مور یې مجبوره شوه، چاره یې نه وه. ویې ویل: واوره زما ګران بچیه، تا هم یو پلار لرو، اختر دې لرو، ستا به هم نوې جامې غاړه کې وي، تا به سیالي کوله نورو سره. که دې د زړه ارمان دادا ژوندی وی، که انقلاب بلا خوړلی نه وی، ته به په ژوند چاته دادا ونه وی. دوسمله، ستا اختر به نه وي، دوسمله، ستا اختر به نه وي.